السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن د 12 درس لومړۍ برخه ده. عنوان د اسم څلور ګرامري ځانګړتیاوې، حالت، جنسیت، شمېر، ډول پیژندنه مو وکړه. نن یوه لنډه کتنه له مثالونو سره. لومړۍ برخه ده: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. سورة یوسف 2 نمبر آیت ده. پښتو ترجمه یې داسې ده: بېشکه موږ قرآن په عربي ژبه نازل کړ چې تاسې پوه شئ او عقل وکاروئ. زموږ او ستاسې هدف دا ده چې د قرآن ژبه زده کوو، عربي ژبه زده کوو، په خپله ژبه یې زده کوو، تر څو موږ وکولی سو چې د قرآن تلاوت ترڅنګ موږ د قرآن په معنا هم پوه سو. نو انشاءالله روزه روانه ده. له ټولو څخه مې هیله دا ده چې د قرآن د تلاوت ترڅنګ د هغه معنا هم ولولئ او هغه تیر ګرامر چې تاسې زده کړي دي هغه کله چې تلاوت کوئ هغه په قرآن کې تطبیق کړئ. نننۍ موخې مو څه دي؟ د اسم څلور ګرامري ځانګړتیاوې، حالت، جنسیت، شمېر، ډول پیژندنه، یوه لنډه کتنه له مثالونو سره چې موږ انشاءالله وکولی سو چې حالت، جنسیت، شمېر پای ته ورسوو. حالت څه ته وایي؟ رفع، نصب او جر. نو زه اوس څنګه وکولی سم چې دا وپېژنم که چیرې مخامخ سم؟ رفع څه ته وایي؟ فاعل ته وایي، کوونکی د کار ته وایي. که چیرې یو اسم یو پیښ درلود چې موږ تاسې پیښ ورته وایي، په عربي کې دمه ورته وایي. که چیرې دوه پیښه درلود یا د متین درلود نو دا رفع ده. نصب څه ته وایي؟ د عمل په اړه معلومات درکوي. که چیرې یو زور وي یا دوه زوره وي چې په عربي کې فتحه یا فتحتین ورته وایي، دا نصب ده. او جر زه څنګه د دال کلمې وروسته راځي، زه څنګه کولی شم چې دا مشخص کړم؟ که چیرې اسم کسره درلوده یا کسرتین و چې موږ تاسې ورته وایي زیر یا دوه زیره چې درلودو، دې ته چې وایي جر وایي. جنسیت یې څنګه مشخصولی سم چې په دې اړه ما مفصلا معلومات ورکړي دي، او که چیرې څوک معلومات نه لري په دې اړه دې زما تېر درسونه وګوري چې مؤنث ده که مذکر اسم ده. شمېر یې څنګه مشخصولی سم چې دا مفرد یعنی یو ده، مثنی ده، جمع ده چې کله زه قرآن تلاوت کوم د اسم سره مخ سم. او د اسم ډول څنګه مشخصولی سم چې دا عام اسم ده که خاص اسم. په لاندې جدول کې د اسم څلور ګرامري ځانګړتیاوې یعنې حالت، جنسیت، شمېر، ډول معلوم کړئ. نو انشاءالله اوس تاسې کولی سئ چې که چیرې تاسې له اسم سره په قرآن کې مخامخ سئ، تاسې کولی سئ چې د حالت، شمېر، جنسیت او ډول معلوم کړئ. زه راځم لومړی اسم ته چې د نوحن. زه اوس دا څنګه مشخصولی سم چې اول پښتو معنا ته یې راځم چې ده نوم ده نوح علیه السلام. اوس دا چې پوښتنه کوي چې د دې حالت رفع ده، نصب ده، جر ده. زه اوس دلته راځم چې د دې اسم آیا د پای غږ لري که د پای تورو ترکیب لري؟ د پای غږ لري. زه څنګه پوه سم؟ نوحن زه دلته ګورئ مشخصوم چې چې ده فتحه تین ده، دوه نینې زوره لري دلته ولیده. اوس د دې حالت څنګه مشخصولی سم؟ دلته ورته راځم چې حالت یې نصب ده. بل پوښتنه راځي چې د دې شمېر څنګه مشخصولی سو؟ ګورم چې نوح علیه السلام چې ده شمېر مفرد ده، یو ده. دلته ورته مشخص کړم چې دا مفرد ده. جنسیت ته یې راځم. جنسیت یې پوهېږم چې دا چې ده مذکر اسم ده. دلته راځي ډول. آیا دا خاص اسم ده که عام اسم ده؟ دا خاص اسم ده، د خاص نومونو څخه ده. که چیرې په دې اړه معلومات نه لرئ نو زما تېر درسونه په فصله توګه وګورئ. راځم دوهم اسم ته ماکثینه. اول راځم معنا ته یې چې معنا یې اوسېدونکي. زه اوس څنګه کولی شم چې د دې حالت پیدا کړم؟ لکه په تېرو درسو کې چې ما وویل باید د مسلم جدول باید په یاد کړئ. دا د مذکر اسمونو لپاره و، دا د مؤنث اسمونو لپاره و. دلته راځم وګورم چې د پای غږ لري که د پای تورو ترکیب لري؟ د پای تورو ترکیب لري. ما څنګه وپېژندل چې د پای تورو ترکیب لري؟ دلته راځم، دلته وینئ اینه. ښه، دا راځم دا جدول چې ما لا یاده کړی ده، زه دا دلته څنګه پیدا کولی سم؟ دلته راځم نصب حالت ته یې راځم، مسلمینه. دلته وګورئ ماکثینه. جر حالت ته یې راځم، مسلمینه. که دلته هم راځم ماکثینه. نو دا حالت یې ښی سو. دلته ورته مشخصوم چې دا دوه حالته لري د اوس لپاره. تنه ورته وایم چې نصب حالت ده او جر حالت لري. بیا وروسته تاسې کولی شئ چې مشخص کړئ چې په کوم حالت کې نصب ده، په کوم حالت کې جر ده. شمېر یې څنګه مشخصولی سم؟ شمېر خو یې لومړی له معنا څخه پوهېږم چې معنا یې څه ده؟ اوسېدونکي.
کله چې معنا پیدا کړه چې اوسیدونکي جمع ده، نو دلته به زه مشخص کړم شمیر جمع ده. او کچیر مو داسې لمانه پوه نه سواست راسئ د مسلم جدول ته. کله مسلم جدول ته راسئ دلته وګورئ جمع ده مسلمونه، دا په مسلمونه کې نه ده څه ده ماکسینه. ګوره مسلمینه دا څه ده، نو مستقیما مشخصولی سي د دې اسم شمیر څه ده جمع ده. نو دلته اوس ډول یې څنګه مشخصولی سم چې آیا دا خاص اسم ده که عام اسم ده. نو په دې اړه ما مفصلا معلومات ورکړي دي په تیرو درسو کې. دلته ال کلمه د اسم په سر کې نه ده راغلي، نو دا مستقیما زه مشخصولی سم چې دا څه ده، دا عام اسم ده. دلته راځم بل اسم ته څه ده ذراعی، معنا ته ځم دوه مټي دوه لاسونه. نو اوس تاسو څه پوښتنه کوي چې د دې حالت څه ده، رفع ده نصب ده جر ده، زه اوس دا څنګه مشخصولی سم. داسې کلمه خو معنا ده لیدلې. که چیرې مو په یاد وي مو د دروند اسم او سپک اسم مفصله توګه ولوستل. نو زه دلته راځم عیني، دلته ګورم مسلمیني. موږ وایو چې سپک اسمونه نه تنوین قبلوي او نه نون، حالت یې څه ده که چیرې نون له دې دواړو لرې سي مسلمی دا هم څه ده ذراعی، حالت نصب او جر ده. ښه دلته وایي چې شمیر مفرد ده مثنی ده جمع ده. زه اوس څنګه مشخصولی سم چې د دې شمیر آیا مفرد ده یو ده دوه دي جمع دي. دلته خو اول له معنا څخه هم پوهېږم چې دوه مټي دوه لاسونه دوه لنګي دا مو وپېژندل سي دا شی ده مثنی ده. او بل څنګه کولی سم دا مسلم جدول که چیرې تاسو په یاد دي تاسو مستقیما کولی سئ چې د مسلم جدول یې مشخص کړئ. ګورئ مثنی ته راځم مسلمیني که چیرې زه دا کلمه او دې جدول ته وچوم دا څه کېږي ذراعیني څه دي دوه مټي دوه لاسونه. دلته راځم ډول ته راځم ډول مشخصوم چې دا خاص اسم ده که عام اسم ده. هغه اووه نښې چې د خاص اسمونو مو ویلي له هغه جملې څخه نه دي، لرونکي اسمونه نه دي، دا زه ورته مشخصولی سم چې دا یو عام اسم ده. دلته راځم الانهارو وګورئ چې د پای توري دمه لري، نو زه دلته مشخصولی سم چې د دې اسم حالت څه ده، حالت رفع ده. ولې رفع ده چې ما دلته مشخص کړه چې دمه لري، دلته ورته ولیکم چې حالت رفع رفع څه ده فاعل یا کوونکی د کار ده. بل دغه ته راځم شمیر ته وایي شمیر یې څنګه دي. اول راځم معنا ته ګورم له معنا یې پوهېږم چې جمع ده، او کله چې معنا یې پوه سم چې جمع ده دلته به ورته ولیکم چې دا شمیر جمع ده. جنسیت یې څنګه مشخصولی سم، زه به درته ولیکم چې جنسیت یې مؤنث ده. که چیرې مو په یاد وي چې د غیر حقیقي جمع ته موږ څه وایو مفرد مؤنث ویل چې نهرون الانهارو چې د کلمه په صورت عموم یعنی ترکیب بدلیده هغه ته چې وایي مفرد مؤنث ویل کیږي. او دلته زه څنګه مشخصولی سم چې دا ډول خاص اسم ده که عام اسم ده. نو زه به درته ورته نشته کوم چې دا خاص اسم ده. ولې خاص اسم ده چې د ال کلمه درته ویني، زه به درته مشخص کوم چې دا ال کلمه په سر کې لري دغه ته ویني ال، نو دلته مستقیم ورته لیکلی سم چې دا خاص اسم. راځئ بل سلاید ته ځو. په لاندې جدول کې د اسم څلور ګرامري ځانګړتیاوې یعنې حالات جنسیت شمېر ډول معلوم کړئ. اول راځم لومړی اسم ته راځم المؤمنین، پښتو معنی څه ده مؤمنان. نو اوس دلته ماته ویلي چې د دې حالت څه ده، زه حالت څنګه مشخصولی سم. زه راځم اول دا جدول ته ګورم رفع حالت دی مسلمون مسلمانی مسلمونه دا هم نه ده. دلته راځم نصب حالت دی که چیرې واچوم دلته په نصب حالت کې مسلمن مسلمینی مسلمینه دلته ما پیدا کړو چې مؤمنین المؤمنین، نو زه دلته مشخصولی سم چې دا څه ده هم حالت نصب ده مسلمینه، جر حالت مسلمینه ده. که چیرې زه دا مؤمنین هم واچوم مؤمنینه ما اوس وکولی شم چې د دې حالت مشخص کړم چې څه ده نصب او جر د دې اوس لپاره. بیا وروسته موږ تاسو مشخصولی شئ چې کوم حالتو کې دا نصب ده او جر ده. بل راځم شمېر ته اوس دا خو مو وایي چې شمېر زه اوس څنګه مشخصولی شم چې دا مفرد ده مثنی ده او جمع ده. مفرد یو ده مثنی دوه او یا جمع. زه دلته ګورم مؤمنان دا شمېر چې ده جمع ده. که یې له معنا پوه نه سواست راسئ دا د
مسلم جدول ته وګورئ جمع حالت مسلمون مسلمین مسلمین. نو دې جدول ته هغه اسم واچوئ. تاسو مشخصولی سئ چې دا جمع ده، مثنی ده یا مفرد ده. دلته ویلي جنسیت شی ده، جنسیت له معنا پوهیږو چې شی ده، مذکر ده. او دلته راځم د ډول خاص اسم ده که عام اسم. دلته وګورئ چې د په لومړي کې د ال لرونکي کلمې لري، چې هغه موږ ووایو چې ال لرونکي کلمې ټول شی دي، خاص اسم دی. نو زه به دلته مشخص کړم چې دا خاص اسم دی. دلته راځم بل اسم ته مؤمنین. شی ده مؤمنان، لکه وویل چې د پای تورو ترکیب لري. د پای تورو ترکیب شی ده اینه. نو دلته وګورئ مسلمین مسلمین. نو د دې حالت هم نصب ده او جر ده. تعداد څومره ده؟ تعداد جمع ده. او جنسیت شی ده مذکر ده. او د خاص اسم ده که عام اسم ده؟ عام اسم ده. ولې عام اسم ده؟ دلته وګورئ دې ته مو وایي چې دا خاص اسم ده. ولې دا شی ده عام اسم ده؟ ولې د ال کلمه د اسم په پیل کې نسته. که مریم علیه السلام نوم ده، نو زه اوس دلته حالت یې څنګه مشخصولی سم چې دا رفع ده، نصب ده، جر ده. زه دلته که چیرې مو په یاد وي چې موږ انعطاف منونکي اسمونه ویلي وو، نیمه انعطاف منونکي اسمونه ویلي وو، غیر انعطاف منونکي اسمونه ویلي وو. انشاءالله په دې اړه ما مفصلا معلومات ورکړي دي. نو دا مریمو رفع حالت ده، مریمه نصب حالت ده، جر حالت مریمه ده. ولې چې دا نیمه انعطاف منونکي اسمونه دي چې ممنون من الصرف ورته وایي. دلته به نشته کومه چې دا نصب او جر دي. په دې اړه ما مفصلا معلومات ورکړي. انشاءالله تېر درسونه وګورئ. زه دلته راځم چې دا مفرد ده، مثنی ده، جمع ده. دا به زه دلته ورته ولیکم چې دا مفرد ده، یو ده. جنسیت یې څنګه مشخصولی سم چې دا حقیقي مؤنث اسم ده، جنسیت یې مؤنث ده. خاص اسم ده که عام اسم ده؟ دا خاص اسم ده، د خاص نومونو څخه ده. اخري مثال ته راځم. رسولان معنی چې د دوه رسولان. نو دلته ویلي چې د دې حالت څنګه اوس تاسو مشخصولی سئ. زه راځم ګورم دلته حالت زه نه پوهېږم چې څنګه مشخص کړم. خو یو لکه په تېرو درسو کې چې ما وویل د پای تورو ترکیب لري. پای تورو ترکیب شی ده اني. که زه اوس دلته رسولون دلته راځم د دې مسلم جدول ته راځم. که دلته ورته واچوم چې مسلمون مسلمانی مسلمونه، دلته ما پیدا کړ. اوس دلته ګورم رسولون رسولانی. نو دلته ما شی مشخص کړ چې دا شی د حالت رفع ده. شمیر یې څنګه مشخصولی سم؟ وګورئ د پای تورو ترکیب اني لري. مثنی شی ده اني. وګورئ مسلمانی. نو دلته مشخصولی سم چې شمیر یې شی ده مثنی ده، یعنې دوه. او جنسیت یې شی ده، جنسیت یې تا مربوطه نه لري. او موږ مشخصولی سو چې له معنا څخه یې پوهېږو دوه شی دي، مذکر ده جنسیت یې. او څنګه کولی شو چې دا خاص اسم ده که عام اسم ده؟ دا خاص اسم نه ده، عام اسم ده. ولې چې هغه اووه ډولونه چې موږ وویل هغه نښې نصب کړي. نو دا به زه مشخص کړم چې دا عام اسم. د نننۍ درس لنډیز د اسم څلور ګرامري ځانګړتیاوې، حالت، جنسیت، شمېر، ډول مو وپېژندل. نو یوه لنډه کتنه مو وکړه. انشاءالله دا یې لومړۍ برخه وه. په دې اړه به څو درسونه ولرو. نو له ټولو څخه مې دا هیله ده چې په لاندې جدول کې د اسم څلور ګرامري ځانګړتیاوې، یعنې حالت، جنسیت، شمېر، ډول معلوم کړئ. انشاءالله سبا به زه دا جدول په لومړۍ درس کې تشریح کړم. نو له ټولو څخه مې هیله دا ده چې لومړی خپله د دې اسمونو حالت، شمېر، جنسیت او ډول معلوم کړئ. بیا هم که چیرې تاسو کومه پوښتنه درلوده کولی شئ چې ماته په کمنټ کې ولیکئ. یادونې زموږ درس د قرآن کریم آیتونو ګرامري تحلیل ده. وخت به له 5 تر 10 دقیقو پورې وي. منبع به قرآن کریم وي. خپلې ټولې یادونې او پوښتنې په کمنټ کې راته ولیکئ. نننی درس همدلته پای ته ورسېد. په دعاو کې مو مه هېروئ. تاسو ته ښه وخت غواړم. خدای پامان.